سلامونه له ملان میډیا څخه ورزشي خبرونو ته ښه راغلاست. د افغانستان د فوټسال شل کلنو کم عمره لوبډله له ایران لوبډلې سره لوبه کوي. ټاکل شوی چې د راتلونکي وري میاشتې په نهمه د افغانستان د فوټسال له شل کلنو کم عمره ملي لوبډله د ایران د شل کلنو کم عمره ملي لوبډلې سره دوستانه لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسؤلانو په دې اړه ویلي چې دا لوبه د منځنۍ اسیا هیوادونو د اتلولۍ جام سیالیو لپاره د غوره چمتووالي په موخه ترسره کیږي. د یاد جام سیالیو په موخه افغان ملي لوبډلې د ایران په مشهد کې انتخابي تمریناتي کمپ هم ترسره کړی دی. د غزنی په جاغوري کې د څلورو لوبډلو ترمنځ د فوټبال سیالۍ پیل شوې. د غزنی د بدني روزنې او ورزش د امریت له لوري د دې ولایت په جاغوري ولسوالۍ کې د څلورو مخکښو لوبډلو ترمنځ د فوټبال سیالۍ پیل شوې. مسؤلانو ویلي چې د یاد لوبو موخه د اختر د ورځو نمانځنه او د غرض د لوبغاړو چمتووالی دی. د امید استقلال، رحماني، امید بلو او استقلال انګوري هغه څلور لوبډلې دي چې په جاغوري کې په یادو پیل شویو سیالیو کې برخه لرله. د یادو سیالیو لومړۍ لوبه د امید استقلال او امید بلو لوبډلو ترمنځ وشوه چې پایله یې 2-2 مساوي شوه. دویمه لوبه بیا استقلال انګوري او رحماني لوبډلو ترمنځ وشوه چې 5-5 مساوي پای ته ورسېده. دا لوبې به د راتلونکو څو نورو ورځو لپاره هم دوام وکړي. په بادغیس کې د غېږ نیونې دودیزې سیالۍ ترسره شوې. د بادغیس په بالامرغاب ولسوالۍ کې د کوچني اختر په مناسبت د 95 تنو پهلوانانو ترمنځ د رستمي غېږ نیونې دودیزې سیالۍ ترسره شوې دي. یادو سیالیو 2 ورځې دوام وکړ چې په پایله کې عجب ګل د 80 کیلو وزن، عبدالخالق د 80، سید عمر د 80، پهلوان شیر د 90 او محمد الدین د 100 کیلو وزن اتلولي ترلاسه کړه. دا سیالۍ د بادغیس د سپورت امریت په مدیریت او د بالامرغاب د ځایي مسؤلانو په همکارۍ د زرګونه نندارچیانو په حضور کې ترسره شوې. اخوا د میدان وردګ په چک ولسوالۍ کې د والیبال سیالۍ پای ته ورسېدې. د میدان وردګ ولایت په چک ولسوالۍ کې د والیبال اختریزې سیالۍ چې د یاد ولایت د بدني روزنې او سپورت امریت او د ولسوالۍ د ورزشي کمیټې له لوري د حضرت عمر فاروق په عالي لیسه کې د اختر په دویمه پیل شوې وي پرون سه شنبه پای ته ورسېدې. په دې سیالیو کې 40 لوبډلو ګډون کړی و او د یادو سیالیو پایلوبې ته د بمبایی بازان او شهید بلال لوبډلو لار ومونده چې بمبایی بازان لوبډلې د 2-1 میدانونو په توپیر خپلې سیالۍ لوبډلې ته ماتې ورکړه. د دې سیالیو لیدو ته پر مسؤلانو سربیره ګڼ شمېر ورزشکاران او د ورزش مینوال ورغلي وو. په پای کې اول، دویم او دریم مقام ګټونکو لوبډلو ته کپونه او ستاینلیکونه هم ورکړل شول. له میدان وردګ وروسته جوانان کهکشان لوبډلې د کاپیسا د فوټبال سیالیو اتلولي ګټلې ده. د کاپیسا د مرکز اړوند په نواباد لوبغالي کې د فوټبال هغه سیالۍ چې یوه میاشت وړاندې پیل شوې وې د جوانان کهکشان لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. په یادو سیالیو کې 6 لوبډلو ګډون کړی و چې په پایله کې یې د جوانان کهکشان لوبډلې وکولی شول عقابان لوبډلې ته د 1-0 په توپیر ماتې ورکړي. د سیالیو موخه د ځوانانو هڅول او هغوی ته د سالمې بوختیا زمینه برابرول و. په وروستي بهرني ورزشي خبر کې د هند سوداګریز لیګ IPL په روانو سیالیو کې ګجرات ټایټنز لوبډلې د افغان لوبغاړو نور احمد او راشد خان پر مټ وکولی شول چې ممبئی انډینز لوبډلې ته ماتې ورکړي. په دې لوبه کې نور احمد د 29 منډو په ورکړې سره 3 لوبغاړي وسوځول او راشد خان بیا د 29 منډو په بدل کې 2 ویکټې ترلاسه کړې دي.